السلام علیکم خغو کتونکو اوریدونکو تت رنگونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه تاسو سره مخامخ یو او نن موږ بیا یو ډیره اهم موضوع راوړی د پاغي خبره کوم او هغه موضوع چې د نن سبا تاسو به کتلی تاسو زموږ سره تعلق لرونکي موضوع ده نن سبا په مدارسو کې د ختم قرآن د مشکات شریف ختمونه د بخاری شریف ختمونه د دې یو وخت دی او یو ماحول دی او تاسو به کتلی چې وړې او غټې مدرسې زموږ په کلو کې او زموږ په ولس کې چې چرته په جماعتونو کې یا په د کرای په بلډینګونو کې موجود دي نو پاغه کې چې کوم د ختمونه کیږي نو تاسو به عجیب صورتحال الته لیدلی د گاډو غټ غټ قطارونه او هغه گاډي هغه موټرې هغه جیپان ایون پراډوګان او وی8 گاډي کې منګولي ده چې هغه ډیکوریټ شوی پاغي ګلکاری شوی ګلونه په لګولې شوی او بیا د یو گاډي سره په جلب کې سلور 15 گاډي د یو خاندان نه هغه د مدرسې مخې ته حاضری او هغه راغلی چې کم ماشوم یا ماشومې ختم کړي نو هغه پروتوکول کې د دې مدرسې نه رخصتي یو خپل کور ته ځي او بیا الته کې په کور کې ډیر ګڼ خلک راغون شوی او الته د خیراتونو د ډیر لوی خوراک تنظیم او پاغه کې یعنی برپور څومره چې د یو کور د خادي بندوبستي آشن بندوبست شوی اگر چې دا یو خوري روایت نه خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې په معاشره کې کم غریب خلک دي کمزوري خلک دي هغه په پرایویټ سکولونو کې په بچو سبق نشي ویل نه عموما اکثر هغه خلک په دې مدارسو کې سبق وایي خو زمونږه د مدارسو چې کوم ذمہداران دي د بدقسمتۍ نه اغي داسې د سه شوکړه دي چې دا دومره اهم کار دی دا دومره اهم پاسینګ اوټ دی دا دومره خري ریزلټس دي چې په دې کې داسې رو پرو اغي مشورته او دا یو نوې رسم او یو نوې رواج زموږ معاشره کې رایج دی ډاکټر صاحب تاسو هم د دې معاشره کې وخت کړی د دې ځای سره تعلق لري او بیا خاص کر زمنګ په سیمه کې په خیبر پختونخوا کې خصوصا ما په پنجاب کې دا نه لیدلی په نور صوبو کې هم نه کتلی خو زمنګ په سیمه کې دا سیز نن سبا ډیر زیات عام دی تاسو ویل غواړئ چې دا یو نوې رواج او نوې رسم زموږ په معاشره کې راغی یو نوې بوج په غریب پلار او مور باندې پریوته د دې کپړو په شکل کې د دې خرچو په شکل کې او کنا دا زمونږ او تاسو د معاشري د پښتني معاشري چې کوم مولایان صاحبان دي د غي د طرف نه یو نوې ټیکټکس د مدارسو د مارکیټینګ د مدارسو ته خلکو راغب کولو او د مدارسو کې د حاضرۍ سیوا کولو لپاره تاسو ول غواړئ په دی ولا السلام علیکم ډاکټر خالد فاروق صاحب تاسو ته او ټول کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات بالکل دا صرف د سې دي چې دا چې کله د مدرسو زمونږ په دی وطن کې خو اورال چې کله د دې په انګلیش کې ورته مشروم گروث وایي کنه چې لکه ډیر زیات راوټو کې دي چې چون کې وخت پکې واوړېدو ورورو په خلکو کې شعور راغی شعور د سره راغی چې خلکو شخصي تجربه وشوي چې یار لکه دې کې سمون د تاوان دي سګټه دا ټول څه چې وشول وس زه خو چې کله وطن ته لاړ شم ما یو نوې ټرند لیدلی دی د مدرسه للبنات بالکل او نو دا هم بیسیکلی د مارکیټینګ نوې ټیکټیک دی کنه نو دغه چې تا کوم څه بیان کړل دا ټول د مارکیټینګ ټیکټکس دي ها چې لکه خلک د سیسته اټریکټ کول اوس زه به تاسو یو اسی ټوکه کې ودرته وایم زه چې کله پاکستان کې یونیورسيټي کوم نو زه یو په بورډ اف سټډیز کې بورډ اف ایڈوانس ریسرچ اینڈ سټډیز کې زناستم نو زمونږ د اسلامیات چې کوم دین وو هغه یو لکه مونږ دا شي ډیسایډ کوو چې یو سپروایزر به څومره سټوډنټان اخلي ام فل یا پی ایچ ډي کې لکه چونکې چې سی کرایټیریا دغه فالو کیږي نه فالو کیږي لکه دا زمونږ دغه دا زمونږ چې کوم اختیار وو چې لکه مونږ به داسې ګورو زمونږ دغه لپاره میټینګ وو نو هغه دین سیب چې کوم دی هغه سره مانه خو ایگزیکټ تعداد دیږي خو لکه 15 یا 40 سټوډنټان هغه د ام فل ټاپک راوړیو کنه نو ما په ابجکشن کو ناغه ماته په خندا کې و چې ګوره کما در باندې فتوا ولګي چې دا په اشاعت دین کې چې کوم دی کنه رکاوټ جوړي دا ګوره تاسو په زبردست خبره ده کنه او هغه سره خدای شته ګوره دا غوښتل چې موږ سره هتیار چې دي کنه موږ سره هتیار شته او کوم در باندې داسې ولګو ماته ځان باندې کې خلاص رانه دا ټیک دی اشاعت دین کې ته مشکلات اشاعت دین کې ته سي دیاو
نور خلکو سره چېړې خو موږ سره اسلامیت ول سره باندې چېړې نو بنیادی تور باندې لکه دغه خبره هغه په ټوکه کې وکړه خو دا چونکه بهر په که اوس موږ دا خبره کوو نو دا مې بي چې لکه زموږ مليان صاحبان چې کوم دي کنه هغه په دې کې وخت لږه دا خو لکه موږ اشاعت دین کو په دې باندې لکه دا خو موږ د اسلام تشهیر کوو دا د اسلام تشهیر نه کیږي دا د مدرسو تشهیر کیږي نو مدرسو تشهیر د لپاره لکه دا اوس نه دي صرف لکه دا خو ګوره د ټاکټکس بدلی کنه زه درته یو بل خبر وکم تاسو به دي ما زما خپل مدرسو سره ډیر کلوز ریلیشن پاتې شوی دی ډیر مدرسې او مليان ډیر ځنستې نه پیژنم نو زه تاسو یو بل خبر وکم کنه چې ګوره دا دوی چې یو بل سیز وای دا هم د مارکیټینګ ټاکټیک دی چې لکه حافظ قرآن بزن سره لس کسان بوزي جنت ته او هغه کسان چې هغه د جنت واجب وي نه جهنم په واجب وي جنت ته بوزي او جنت ته بوزي او علم چې کوم دی هغه بزن سره او یا کسان بوزي هغه کسان چې چا د جهنم واجب وي هغه بزن سره بوزي او مور پلار خو چې کوم دی کنه هغه به پکې په دغه وی اولین صف کې وي دا ټیک ده او تجونه به پسر وي اوس د کې رسي دا د پیرنټس چې کوم والدین دي کنه دا غو بلیک میلینګ دی چې دغه ایج کې چې کله د چا ماشوم شپږو وو کالو اتو کالو لسو 12 کالو کېږي نو د ټیم کې د والدینو اکثریت عمر چې کوم د سلويخ 15 سلويخ دغه سي تر رسیدلی وي نو هغه دغه ټیم کې دا سوچ کی چې ما خپل ژوند تیر کو نو ولې نه چې دا په تیار اساس چې کوم د کنه ملويږي یار لکه څو کالو کې څو کالو مهنت په ماشوم باندې حفظ به وکم او دا اساس چې دې کړه دا به ګین او نو بیسیکلی دا خو لکه زما خپل عقیده ده کنه چې جنت او دوزخ ویش د سینې دي چې څنګه د خلکو جوړ کړي دي کنه چې بس سړی دا ما یو کسره بحث په دې باندې کو ډیره هغه لکه ټوکې ولا خبره ده نو اگر ته وی چې یاره زما یو خورې دی هغه حافظ قرآن دی انا خپل ماسی ته هغه سره سورانه شو به ته چې ماسی سره نو مول ما په لیست کې لیکلو ځان سره خو هغه مې ته وېستو دا جنت ولا لیست کې جنت ولا لیست کې ټیک ده نو په اختلاف لکه دا د سيزونو د پاره لکه دا چې کوم چاره دا یا د لپاره کوم خوراک دي دا خود دغه سيزونه مهیا کوي کنه چې لکه ته یاره هیڅ به حساب لس کسان جهنم په واجب دی او زه دای به بوزیو دا خو ما خالي چې لکه دغه چې ریشو ورته وګوري نو ما خالي چې پاکستان کې خصوص جهنمي نشته او دا معاشري ته وګوره نه لا په مخه مدارس کولوي هغه مسلسل مدرسونه خو ډیر خلک بوزیاو کنه هر کال دا خبر سي دا چې یا کسان بوزي دا ټیک ته بهرحال دا هو لکه دا هم دا زه ته وایم چې دا زما مطلب د وینا دا دی چې دا هم ټاکټکس دی و دا چونکه ورورو دا ټاکټکس دا چونکه ورورو لکه د سیګي کنه چې لکه دا یو سیس کې اټریکشن وی سمودا هغه بیا ورورو خپل اټریکشن لوز کی بیا نوې مارکیټینګ سټارټ کړو بناتو خبره کوله د بناتو د مدرسې خبره هم کوله چې دا اوس د بناتو ولا مدرسې دا هم د مارکیټینګ سټنټ دی چې ګوره چې کوم الکان دي لکه یا سکولینګ فیسیلیټیز یا اصل خلکو شور راغی بیا خزي چونکه پښتنو کې لګي غیر تعلیم یافته وي یا هغه باندې خلک لک فوکس کم کوي لکه اوس داسې کسان چې هغه په خزو باندې کوي نو هغه الته لکه مارکیټ کې سپیس وو نو هغه سپیس اکوپای کول د لپاره نو للبنات شروع شولې ولدا زما یو ډېر کوېسچن دی لکه تانه نه دی لکه اورال چې دا خزو د علم ضرورت دیش کله وړاندې نو بالکل ولې نه بالکل وکړه نو دا اوس دا اچانک سیز ولې ټویسټ شو دا ټیک تا او دا پلانینګ او دا سیزونه ټیک د مارکیټینګ ټیکټکس په پکې ضروري بالکل نو دا بیسیکلی دا تاسو د بناتو مدرسې خبره کړه ډاکټر صاحب د زموږ د کلی په خوا کې بناتو مدرسه ده او ډیره غټه مدرسه ده نو دا نن ورځ دا چې نن زه لکم چې پروګرام په کوم ورځ ریکارډ کوم دی ورځ خبره کوم چې نن هم الته کې دا سنبال کړي غاړي ما ولیدل ډاکټر صاحب او پاغه کې موټري او دغه دا عموما خو موټري وي او دا فیلډر ټایپ خو ما پاغه کې پراډوګا نه ولیدل غټ غاډي دا چې کوم ډېر قیمتي غاډي دي او هغه سنبال شوی او پاغه باندې ګلکاری شوی او هغه سنبال کړی شوی لکه څنګه چې په ودونو کې په خادیو کې دغه ته ناوي ته او دغه الکتا د واده الکتا سنبالي غاډي هغه شان سنبال کړي غاډي او بیا په جلب کې د یو سټوډنټ سره چې کوم غاډي کې کینیم دغه بس شاته 2-3 غاډي د خاندان نور دا نن زمونږ ابزرویشن نه ابزرویشن دی نو دا ګوري واځي د الکانو د مدارسونو د جنکو د مدارسوم د دې شری پهلو خو بهر حال منګه فردرم ډیسکس کول شو منګه په دې باندې چا خو مفتي عالم سره خبرو کو او دا تاسو خبره بالکل ټیک ده چې لکه دا 10 کال مخکې اصلويخ کال مخکې چې کله په پاکستان کې د مدارسو دا دغه شروع کېده سیستم یا بلکې دغه نه مخکې نو په هغه وخت د بناتو دا قصه بالکل نه و
دا اوس څو کال وشو 15 کال وشو چې بلکې اوس خو جدا جدا مدارس جوړیږي باقاعده خلک ول ځمکې ورکوي زمون د کور نه شاتم دلته مخې ته مدرسه شاتم مدرسه په دې گاوند کې ځای په ځای د بناتو مدارس او د بنینو مدارس دا جوړیږي زما د مدارس په حواله لګ سوچ بدل لې لکه دا هم یو سیستم دی اگر چې ډیر زوړ سیستم دی دا مدارس چې کوم نصاب دی درس نظامی نو دا خو لکه داسې کورسونه پکې دي چې زما دا خیال لري چې د قران او د حدیث نه علاوه یا عربي ګرامر چې کوم د دې معاشري سره د وخت سره سمون خوري ټیک تا خو ځینې اوټډیټډ کورسونه دي نو په دې کې لکه د ساينس او د ټیکنالوژي یا کوم چې جدید علوم دي دا خلک دا غنه بالکل نه خبره پاتې شي او دی بیا په ازمپشنز باندې په مفروضو باندې د خپل سوچ باندې مشرانو دا ویلي دي باغی خبره باندې د جمعهتونو تقریرونه د خطبو تقریرونه او عام خلک په دې سیس باندې لکه انپړ خلک هغه ځان ته راغب کوي هغه چې کوم ساينس قران چې کوم سیس خودلې ده او هغه ساينس بیا وروسته پروف کړی دی هغه شی خلکو ته نشي خوده زه دې خبر نه دي قصې نه بهرحال دا یو بل موضوع ده په دې باندې به هم یو ورځ بحث کوو چې درس نظامی څونه اهم دی او تاسو خبر اورس کړی و زموږ په عام ټلیفون کال باندې چې علوم څه شي ته وایي په عربی کې دا چې دغه اهمیت ته څونه کم دغه مقصد سره بنیادی طور نو پاګې باندې یو ورځ پروګرام کو ان شاء الله ډاکټر صاحب زه دا خبره کوم کنه زمونږ چې د پروګرام چې کوم ډومین دی زمونږ د پروګرام چې کوم مطلب دی هغه د دې چې مونږ پښتنه والدین پښتنه معاشري خلک عوام هغه ته مونږ دا میسج ورکو دا پیغام ورکو چې تاسو څه کوئ او څه مه کوئ لکه څه خدي او څه بد دي لکه مونږ خپل چې کوم تجربې دي کوم مشاهدي دي یا کوم زمونږ خپل خیالات دي هغه خلکو سره شریک کو اوس هغه کې ما تاسو ته وی کنه چې ګوره پښتنو ته په دې سيزونو باندې بلیک میل کېدل نه دي پکار یو بل حدیث چې کوم دي کنه هغه دوی ډیر زیات مریان کوټ کی العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء ورثین دي نو په پښتنو کې ډیر زیات وارثان دي په هر کوڅه کې وارث دي او بیا دا وارثان په خپلو کې جګړې کوي یو وارث وایي چې د برلیان خنه دي او بل وایي فلانکې خنه دي او دا مسلکی علماء مولیان چې دی او مسلک پرسته او مسلک چې راټی کړي لکه دې کې یو غټ اکثریت ځوان چې لکه 90% نه زیات چې کوم دي کنه هغه د مسلکیان دي نو دا د نبی ورثان دي خپل کې سران ختی وی کنه څنګه د نبی ورثان دي چې خپل کې انختی دي او دا دیوبندي دي دا بریلی دي دا اهل حدیث دي دا حنفي دي دا مالکی دي دا شافعي دي لکه دې سيزونه کې ختی اکثره بالکل دا ټیک تا او نو اصل لکه دا وایم کنه چې لکه دا سيزوم دا بیا ما تاسو ته کوم خبره کوله کړه چې دا چې دوی د علوم ولا خبره کوي عالم خو زما په نظر باندې عالم د لپاره صحیح ټکی چې په انګلیش کې دی کنه هغه انټلیکچوال دی هغه هر سړی انټلیکچوال نه وي انټلیکچوال خال وي دا زه ما چونکی په شاردی یونیورسيټي کې سوچ پکاو زه خو چونکی د عربي ماهر نه یم نو زمون په یونیورسيټي کې مختلف کالجز کالج ته په شارجه کې لکه یونیورسيټي کې د موږ پاکستان کو ته فیکلټي وایو لکه فیکلټي اف ساينس او فیکلټي اف آرټس او فیکلټي اف بایولوجیکل ساينس کلیه ته وایي کنه کلیه الته ورته کلیه کالج اف نو الته کې فار ایگزامپل د چې کوم شریعه ولا کلیه وا هغه ته کلیه الشریعه والاسلاميه كلية الشريعة والإسلامية لا ولا كلية القانون تكتا انجينيرينج ته كلية الهندسة دغه سي ميديكال ته كلية الطب غفون ولا ته كلية الأسنان فارماسي ولا ته فارماسيوتيكال ساينسز ته بي كلية الصيدلية وس مونږ چې کوم ساينسز ته بي كلية العلوم جنرال ساينسز یو او چې کوم humanities and social sciences هغه نوم آداب و علوم الانسانيه مطلب دا چې دا کلیه العلوم چې دا بیسیکلی دا ساينس چې کوم دي کنه ساينس ته علوم وای ساينس ته علوم وای ساينس ته په عربی نو دا نور چې کوم دي کنه دا نور ټول چې کوم دي دا سکلز دي یا هنر دي فن دي علم چې کوم دي هغه ساينس دي دا ټیک ده وس لکه دا هم خلک ویل شي چې لکه دا خو به دا دومره
زمانه تیر شو دا کوېسچن ولې نه درس کړي. دا د ایران یو سکالر دی علامه علي شریعتي، ډاکټر علي شریعتي مشهور دی. علامه علي شریعتي نو هغه هم په یو خطبات شریعتي یو کتاب دی، په هغه کې هغه دا شی بیان کړی دی چې عالم تشته وي، عالم بسوک وي، العلماء ورثه الانبیاء لاندې بسوک څوک راځي. نو مطلب چې خلکو لکه دې باندې سوال اوچت کړی دی، او چونکې دغه خلک ډېر ضروري لکه دوی نه څوک او دا خو بالکل منبر د هغې سره، محراب د هغې سره، او د ټول نه پاورفول څیز خو زموږ په معاشره کې منبر او محراب دي، او دا د پیغمبر هغه تختونه دي، د پیغمبر هغه سیټس دي چې دا اوس دا مولان او علما مکس دا هغه استعمالوي، او په معاشره کې ظاهره خبره د هغې ته یو مقام مسیل دی، نو د هغې اواز پاورفول هم دی په دې حواله باندې. ډاکټر صاحب موږ راځو خپلې موضوع له واپس، دې باندې هم انشاءالله خبره کوو چې لکه د دې کوم جناني صاحب دی په دې حواله باندې هم سړی خبره کولی شي، خو چونکې اوس موږ د رسوم او رواجونو خبره کوله، خاص د مدارسو رسوم چې دا په مدرسو کې که د بنینو دي او که د بناتو دي، او هر قسم ختم، یعنې ګوره پخوا به ختم بخاري کې د په مدارسو کې زما د مدرسو سره ډېر نږدې تعلق دی. زه په خپله د یو مدرسې سره زما زه د هغې دغه یم، یو قسمه بورډ ممبر یم، او په هغې کې مونږ په نصاب کې هم ډېر چینجز راوستي. اوس په هغې کې مونږ کمپیوټر لیب جوړو، په هغې کې لکه عصري علوم دي، سکول دی پکې ویلی کېږي، د ماسپښین نه پس پکې مدرسه وي. خو کم رسوم او رواجونه چې په معاشره کې د مخکې نه موجود وو، د هغې نه د معاشرې عام خلک ډېر تنګ وو، او بلکې زموږ په سوات کې خو باقاعده تحاریک شروع شوي دي د ودونو، د خادیانو، د مړو، د سنتو د دې رواجونو خلاف. نو اوس هغو ته یو بله منبع په سر شوه، یو بل محاذ سره مخامخ دي، او هغه ډېر خطرناک محاذ دی چې د ملا سره مخامخ شو. د هغې کې خو داسې دي چې رسم خو د ملا سره تعلق ساتي، نو د نور رسمونه چې کله خلکو ختمول یا هغې باندې غټ ابجکشن و، هغه د مولانا صاحب و، هغه د مولانا صاحب بالکل چې دا رسمونه مه کوئ. اوس مولانا صاحب د هغې نه دومره غټ رسم شروع کړی، اپریشیټ کوي باقاعده، لکه هېڅ چاته هغو لاندې دا کار مه کوئ، بلکې د کومې مدرسې مخې ته چې ډېر ګاډي ولاړي او ډېر په هغې باندې ګلونه لګېدلي او ډېره ګڼئ، نو هغلته کې محتمم صاحب ډېر زیات خوشحاله ځکه چې د مدرسې نوم هم کېږي، د مدرسې مارکیټینګ هم ستاسو چې کومه خبره زه دا انډورس کوم، دا لفظ ډېر ښه لفظ دی، مارکیټینګ دي، دا ټیکټکس دي، نو هلته د مدرسې ډېر ښه مارکیټینګ کېږي، هلته چنده ډېره راځي، هلته خلک نور بیا ماشومان ډېر داخلوي، ځکه چې اوس د مدارسو د سټینډرډ دغه چې کوم دی دا پته لګول یا د هغې تله چې ده هغه د ډېرو ګاډو، د ډېر شوشه او د ډېر رسم و رواج په دغه کې ښکاري، په قالب کې ښکاري. نو په دې حواله باندې زمونږ پښتانه وروڼه هغې ته مونږ څه پیغام ورکوو؟ اخري زمونږ د پروګرام ټایم هم پوره شوی دی، 20 منټ تقریبا 5 منټ دی. علم چې کوم دی، اسلام چې کوم دی، هغه د علم دین دی، اسلام د انصاف دین دی، اسلام د رحمت دین دی، اسلام د پوهې دین دی. اسلام خپله قرآن اکثر سیزونه په کوېسچنز کې بیان کړي دي. او هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ القاریه ما القاریه؟ لکه کوېسچن یې کړی دی که نه؟ او یا په تاسو کې څوک شته الحاقة ما الحاقة، هغه کائنات نوځي بار ته سورې رحمان کې اوږد آیت دی، عربي متن نو اوس چې دی که نه، زما خیال دا دی چې کوېسچن ریس کول ډېر امپورټنټ چیز دی په معاشره کې. سوال به پورته کېږي، سوال کول، په سوال قدغن لګول، لکه موږ دا سوال پورته کوو چې دا سیزونه چې په نورو سیزونو کې ناجایز دي، په نورو دا کې ناجایز دي، په رسمونو کې، په نورو ایونټس کې، نو دلته هغه څنګه جایز کې؟ او ته ولې ته دې هوا ورکړې ده؟ زه ما ته خپل د وړوکوالي یو کیسه یادېږي، موږ اختر مونځ کې ناست وو، مولانا صاحب تقریر کو، اختر کې زموږ د پښتانه اکثر پکې ډزې او دا سیزونه بزونه کوي، هوایي فایرنګ او دا سیزونه پکې کېږي. نو هغه په دې باندې دا کوو چې یاره لکه تاسو لکه ډزې مه کوئ، بالکل ټیک خبره یې کوله، دا ټول سیزونه خوشحالي لکه دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ. نو یو سړی پاسېدو، هغه داسې انپړ غوندې سړی و، هلته سکول کې لکه کلاس 4 و، هغه ورته ووایي چې یاره داسې چل دی چې دا اسلام صرف د غم دین دی، یو ورځ خو راته وښیه چې دا ورځ باندې خوشحالي مو کوي. صحیح خبره ده. نو هغه لکه بنیادي تور باندې لکه مولیانو صاحبانو خلکو ته داسې بیانول سیزونه چې ګوره لکه دا به هم نه کوئ، دا به هم نه کوئ. زما د خبرې مطلب دا دی چې لکه ټول دا نه دي پکار، دا نه دي پکار او دا نه دي پکار. خو اوس لکه د دوی خپل سیز چې راغی که نه، اوس هغې کې هر سیز روا دی. بالکل. نو زما خلکو ته دا دی چې ګوره خپل عقل، خپل پوهه، دا استعمال ډېر سخت ضروري دی. زموږ چې کوم عوام دی، کوم پبلک دی پښتانه، خپل عقل، خپل فهم، خپل دین
دا استعمالوي. لکه ما خو خپل دا خیال دی د دې باره کې ټولو سيزونو باره کې چې یاره داسې چل دي چې لما خپل عقیده دا ده چې قیامت په ورځ چې دی کنه وي مور به د لور نه خبر او پلار به د زوی نه خبر کنه. بالکل نفسه نفسي وي نفسه نفسي وي. نو انت بس څنګه او یا کسان روان کړي مطلب لکه زه وایم کنه چې لکه خپل په پکار ده خپل سيزونه لکه مونږ د دنیا کې هم د سچل دي چې لکه مونږ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. دا ټیک ده. مونږ الدنيا مزرعه الاخره، لکه دنیا چې کوم دي کنه اول دنیا دا دنیا کې به کر کوي او په آخرت کې به ریبي. دا ټیک ده. ډاکټر صاحب د قران په حاصل ول علم حاصل ول و دې باندې بظاهر خبره احادیث هم موجودي د دوی پکې د دوی لکه زه د مدرسو اهمیت لکه زه دا منم لکه ډېر امپورټنس دي لکه بنیادی عبادت بنیادی په دین باندې لکه دا ټول څه خو د سره یو لکه مسله دا جوړیږي کنه لکه دا خو زموږ موضوع نه بهر ده چې لکه دوی ایکسپوژر نوي لکه نور ریډینګ ایکسترا نوي نور لینګویجز ته اپروچ نوي نو دا د سره ډېری مسلې به جوړیږي. به چې کوم د نسلونو تیاریږي نوي کنه هغه دغه سی چې هغه بل یو کیسه نه مني خپل پلار هم وجدي خو بالکل بس چې استاد د سویل هغه خبره باندې بالکل او مشران دا وایي مشرانو دا ویلي بس نو بل لاګیدم تحقیق پکار دی او زمونږ علماء کرام هم په دې باندې سوچ پکار دی په دې خبره پکار ده چې هغه یو خدا مسلکیت نه پاک خلک را پیدا کی واقعي سوچ علماء پیدا کی چې هغه د قران چې کوم تعلیمات دي دنیا د دې ټیکنالوژي خبره یعنی دا وخت ټیکنالوژي کوم څونه شاته یو دا وخت خو دنیا کې خو پاور چې ټیکنالوژي په لاس کې دی نو سو وخت دا زمنګ په لاس کې د مسلمانانو په لاس کې واو کوم په وروج کې اوس چې زه کومه زستاسو دې خبره سره ډاکټر صاحب زستاسو دې خبره سره بالکل متفق نه یم چې تاسو وایي چې دا موږ په ساينس او ټیکنالوژي کې مسلمانانو وړاندې یو مسلمانانو کې چې کوم کسانو د ساينس او ټیکنالوژي خبره کوله هغه د مولانو د لاسه دومره په عذاب په لایف کې بالکل دا د مولانو لاسه په عذاب د مولانو لاسه په عذاب خو چې کوم خلک په مسلمانانو کې علمي خلکو د البیرونی وګوره یا نور داسې کیمیاوي دانانو زبردست طبيب موجود ابن سینا نو دا خلک مسلمانانو کنه نو موږ ابن سینا مدرسې ته کان فایند په مدرسې کې ودان نه کینو ابن سینا 3 کاله منډه وهلي ځان خلاصو د خلکو وی چې واجب القتل د چا ته ونیسي د یو انسان وینه بل ته خجولې ده دا چې اوس یار سره کوي او ټول لغت مخکې بګدای نو مینه بهرحال دا په کار چې دی په قران ځان پوهه کوي په قران اصل کې د قران تعلیمات څه دي اصل باغی ځان نه پوهه کوي زمونږ مولانو ځان نه پوهه کوي او هغه خالص تلاوت ته او د په یو ټکی باندې په یو حرف باندې لاسو نیکو ته کنفاین کړی دی حالانکه قران خود د ساينس او د لیډینګ کتاب دی لیډینګ رول ورکوي انسان ته. بهرحال په دې باندې یو بل پروګرام کوم ډاکټر صاحب دا ډېر وسیع موضوع ده. زما والدینو ته زمونږ د معاشري خلکو ته پښتنو ته زما میسج بدای چې هر څه چې کوي هر قدم چې اخلي ژوند یو ځل ملويږي ژوند یې لنډ دی ژوند کې لکه خپل ماشومانو دغه کیریئر او دغه ټول سيزونه چې کوم دي هغه باندې داسې ډیسیژن وکړي چې هغه د دې وړوي چې د انسانيت ته ژوندون ته خپل خپلوانو ته معاشري ته انسانيت ته څه فائدہ ورسي دا ټیک ده نه چې هغه د سیس کې تاسو ون خلوي هغه خپل خو هم پکار ده چې هغه څه شي کیږي دا ټیک ده بالکل او هغه په یو خاص رنګ کې په یو خاص قوله کې په یو خاص قواره کې اچول دي پکار نه دي پکار خلکو کتونکو اوریدونکو زموږ موضوع ډیره وسیع ده او په دې باندې ډېر خبرې نور کې دي شي نور پروګرامونه به کوو ان شاء الله. بهرحال تاسو اجازه ته یو ځل بیا درخواست کوم چې دا پروګرام تاسو وګورئ دا لایک کړئ دا سبسکرایب کړئ دا چینل او موږ خپل کمنټس کې په کمنټس کې موږ خپل رائے راکړئ چې موږ مخکې پروګرامونه څنګه وکړو او په څه باندې وکړو. تاسو د رائے موږ پوره احترام کوو. د الله پامان.